Oi mama bache. दाजी को तबीयत څنګه لري؟ مغازه بچي درنه روان یم بچي. दाजी داسې خبرې مه کوه दाजी. مغازه بس دا راته ووایه दाजी ستا په اړه څه ارمان دي؟ ما ته ووایه दाजी که نه. بچي تا خو ماله غیر ارمان برابر کړی دی. दाजी دا اولاد په مور او پلار ډېر زیات ښه کوي. زه به ستا هر یو ارمان پوره کوم. زه به خپل ځان ګاڼه کړم خو ستا ارمانونه به زه پوره کوم. بچي زمانم ته زما ډېر بردار بچي. بچي جاړم زمانه پستم پلار جوړېدو والے او زما په اړه یو ارمان دی بچي. दाजी ووایه ووایه दाजी ووایه ما ته. بچي دا ارمان ډېر سخت دی نه شم درته ویلی ستا دې حالات ته ګورم. ووایه दाजी زه به ستا لپاره ځان ګاڼه کوم خو زه به ستا ارمان پوره کوم. ما ته ووایه दाजी ووایه ما ته. بچي د دې دوه میاشتو نه د خولې دا خوند مې بد دی او که دا ارمان دې راله برابر کړو. څه दाजी ووایه. بچي ما خو نه ویل خو ته ما مجبوره کې د خولې خوند مې خراب دی که چېرته یو دانه ټماټر دې راوړه. او दाजी په داسې امتحان کې دې واچولو. ټماټر خو نن سبا د سرو سره خبرې خو दाजी دا ارمان به دې انشاءالله زه نن پوره کوم. دا دې لاړم او دا دې رالم. بچي کاکا ټماټر شته؟ ټماټر نشته او مرچ شته. یا وروره ټماټر شته؟ ټماټر پته وروره فوت ته دی. یا خدایه پاکه دا څونه په غټ امتحان کې دې واچولم. د ټماټر نه راته پوره د مار خپه جوړه شوې ده. دا خو لا په سوات کې دی که نه چې چترال ته وپسې ځم. دا دې لاړم. وای وای دلته پیدا شو. خره چې خدایه پاکه سوات ته دې رسولم. لکه قسم په خدای کړه خلاص شي. ای خدای دې غر کته خو زما دکان ټوله سربارا مې وړله. په ایمان کړې پرېږدم. والله که نه په رښتیا د غر سړی دي دومره سخت دي په یو ټماټر پسې اوس هم را روان دي یاره. بل کار ورسره خو مور ده خورم یې. ستا څه خیال دی چې زه به تخلا شم؟ قسم په خدای ما هم د جیکي چن فلمونه کتلي په منډه نه که نه چې د مور په غېږ کې به رانشي خلاصېدی. ټماټر دې څه ټماټر دې څه یا وروره ما څه ګناه کړې ده. ټماټر وایه ټماټر دې څه کو؟ دې اوبو کې رانه لاړو. اوبو کې لاړه؟ ها په اوبو کې نه لاړه نو بیا ته څه کوې؟ د ټماټر نه خبرې د ټماټر د دکان سرمایه دې راوړې ده سرباله. ای خدای دې بې خوباسه هضم دې رانه نه کړو.